الرحیم خپرونه د پېشچان لټنه ستاسو کوربه محمد فیاض رودباري. قدرمنو کتونکو دا وخت د تحصیل مونډه بازار کې موجود یو چونکې لوړدیر کې دا په لویو بازارونو کې شمارل کېږي چې دلته د ټریفیک ډېر زیات لوی رش وي. څنګه تاسو ته پته ده د دغه د کنټرول لپاره نن تحصیل ناظم صاحب او ټي ایم او صاحب او زمونږ ډسټرک انچارج ټریفیک شاد محمد صاحب هغوی راغلي د دې د کنټرول دپاره چې کوم اقدامات کوي دغه مناظر ستاسو سره شریکوو. دا وخت زموږ سره تحصیل ناظم صاحب موجود دی. لومړی خبرې د هغې څخه کوو ناظم صاحب دا کوم اقدام هم چې شروع کړی د ټریفیک د کنټرول دپاره کتونکي هم دا وخت ډېر ګوري څه پیغام به ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ میډیا والا. د هغه دا پیغام کوم چې تاسو ته پته ده چې وخت په وخت ټریفیک زیاتېږي او مطلب یې چې تکلیفونه هم زیاتېږي د خلکو. د دې سره سره موږ دا وایو چې څومره دا رش زیاتېږي نو دا ټول چې به دې لاره تېرېږي کم ګاډي دي پیلډرې دي بیماران دي هر چا ضروري خبرې هم کېدی شي چې هغه لدي نو هغوی ته د دې نه ډېر زیات مشکل جوړلی. نو موږ دا وایو دا ګاډي هم زموږ دي دا کم چې کسان دي د علاقې باشندان هم زموږ دي. نو د دې سره دا چې موږ دا ټریفیک هم روان وساتو او د هغې سره چې موږ دا خیال وساتو چې مطلب چې د چا مخې ته چې کم فوټپاټې دي چې هغه موږ خالي وساتو چې دا پبلک دپاره فري چې مطلب چې به دې روډ باندې رش نه جوړېږي. د هغې سره دلته کمې ګاډۍ دي دا موږ چې خپل کاروبار هم جاري وساتو خو د دې روډ خیال هم وساتو ځکه چې نن د روډ دونه غټ اهمیت دی چې جومات هېڅ شي دپاره د ورځ د قیامته پورې به نه ورانوي خو که د روډ ضرورت راشي نو ته ولې جومات هم رانولی شي. موږ سره ټي ایم او صاحب هم موجود دی امجد رضا صاحب د هغوی سره هم په دغه حواله خبرې کوو. ټي ایم او صاحب دا راته ووایي چې ګاډي همیشه دپاره چې کوم دی په روډ باندې ډکېږي لویه اډه ده هغې ته ولې نه کوزوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زموږ دا کم پروګرام دی د ټریفک انچارج صاحب او ناظم صاحب زما او داسې نور ملګري او دا تاسو ښه طریقې سره دې له دغه ورکړې کوریج ورکړې نو زه په دې سره شکریه ادا کوم. تاسو د ګاډو حوالې سره خبره وکړه نو موږ ښه غټه اډه ده موږ سره په هغې کې هر فیسیلیټي اویلیبل دي. یو 15 ورځې مخکې ما په دې کې کار وکړو د اسلام الدین راسره ټریفک والا نو دوی دا مونږ ټول څومره ټیکسي پیلډري دا مونږ اډې ته شفټ کړی خو بدقسمتۍ نه واپس راغلی دلته نو اوس وله مونږ یو بل پلان ساز کړه نو کار پارکینګ بورډونه مو ته جوړ کړو دا به ورته ولګو. مونږ خو چې دا بازار زمونږ دی او ستاسو زمونږ د ټولو په شریکه بازار چې دا ښکلي وي نو مونږ هم ښکلي وو چې دا ښکلي نه وي نو مونږ به هم دغه حساب هغه بیکورډ د 2000 نه مخکې چې کم پاکستان و هغه به هم کمه مونډه و هغه به نو زموږ خو دا کوشش چې انشاءالله دا یو ښه طریقې سره وکړو او دا ګاډي ټول په طریقې سره د اډې ته شفټ شي نو ښه خبره. دا وخت موږ سره سلیم ایډوکیټ صاحب هم موجود دی د هغوی سره هم خبرې کوو د هغوی رایې هم ستاسو سره شیر کوو. تاسو راته دا ووایئ چې خصوصا ګاډو والا ته څه پیغام ورکوئ چې دوی اډې ته کوز شي که نه په دې ځای باندې د خپل لوډینګ انلوډینګ کوي او دیو دا نو پارکینګ بورډونه د آغاز یې وکړو انشاءالله دې سره ټریفک ډېر مسایل کم شي او لکه په واډه کې سهولیت برابر دي ماشاءالله اوس شټرې هم جوړې شوي دي. نو زما خو خپله ذاتي رایې دا ده او دا څومره زما اواز کې دا ډریوران اوري یا دلته موجود دي یا اورئ د سکرین په ذریعه باندې نو زه ورته ریکویسټ کوم چې بهی که تاسو اډې ته کوز شئ نو دا بازار به کولاو شي. زه ریکویسټ کوم څومره ډریوران چې دي او یا څومره د یونین کس ملګري دي هغوی د ټول بالکل په اډه کې هر سهولیات موجود دي هر څه شته شټرې شته د اوبو کولرې انشاءالله د هغې به ورته ارینجمنټ وکړو باترومونه شته دی داسې څه مسله به نه وي انشاءالله. نو که دیو ګاړو والا هلته شفټ شي نو دا به زموږ په دې ټول علاقه باندې لوی احسان وي. زموږ سره د ټریفک چې کوم انچارج ډسټرک لوړدي شاد محمد صاحب موجود دی چې هغوی راغلي د ټریفک د کنټرولولو دپاره هغوی کوم اقدامات کړي د هغوی دغه غږ هم ستاسو سره شیر کوو. سر دا راته ووایئ چې د ټریفک د کنټرول دپاره چونکې د لوړدیر کې د مونډه بازار دام چې کوم دی یو لوی حیثیت لري د هغې دپاره تاسو کوم اقدامات کوئ او عوامو ته پیغام څه ورکوئ؟ ډېره مهرباني فیاض خانه دې کې داسې وشوه چیرمین صاحب او ټیمو صاحب په تعاون باندې د دې سره باقاعده میټینګ وشو د بازار د کیبینټ سره میټینګ وشو نو مونږ تقریبا ټول ډسټرکو چکدره تالاش خال تیملګره هغې یو سایډ ګاډي پارکینګ کوي او بل سایډ خالی. دا اصل وجه د دې دا ده چې انسیپي ګاډي دي دلته ډېر زیات و روډونه تنګ دي نو چې غټ ګاډي راشي هغې ته مشکلات دی چې هغوی بیا رکاوټ راځي او نشي اوښتی. نو مونږ دا ټایم د مونډه په بازار کې موجود یو سره د خپل ټیمه د ډي پي او صاحب په حکم اکرم الله خان چې هغه ټول ډسټرک کې
وایي چې یو طرف ته به ګاډي پارکینګ کوي او بل طرف ته به ګاډي پارکینګ نه کوي چې نو پارکینګ بورډ ولګېدو او چا وایلیشن وکړو د ټریفک په حواله باندې دا باقاعده ټیمو صاحب په ډیلی بیس باندې خپل ټیم هم رالیږي ګاډو والا هغوی باقاعده چالان ورکوي هغوی خپله جرمانه پې لګوي زمونږ د ټریفک په حواله باندې د نو پارکینګ جرمانه مخکې 200 روپۍ ده اوس 2000 روپۍ ده باقاعده به دیو ته 2000 روپۍ چالان میلاویږي کتونکو پروګرام تاسو وکتو د دې د ریکارډینګ مقصد دغه دی صرف چې موږ له دا نه ده پکار چې د یو کس په سر باندې چې کم دی ټول خلکو ته تکلیف وي راځئ چې ټول د دې انتظامیې سره کلک اوږه په اوږه ودرېږو او د دې رش د کمی چې څونه کمی کېږي چې هغې کې موږ خپل کردار ادا کړو اجازت د نه اخلم سره د کیمرمین جمشید وردګ چېرته چې ښاد خوشحاله آباد اوسئ د الله په امان